څومره ښکلی رمضان دی کال کې یو ځل مو مهمان دی د محکم د سبحان 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 دی په دوهم کال د هجرت شو اعلان یې فرضیت د الله پاک حکمو کې لري ډېر زیات اهمیت خوږ رسول مو داسې وایي د ولسیت رحمت په دوهم ښکلي پړاو کې نور لست مغفرت جهنم نه ازادي د نور لست حریت دا د خوږ نبی فرمان دی 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 څومره ښکلی رمضان دی کال کې یو ځل مو مهمان دی د محکم د سبحان 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 دی د قرآن په آیاتو کې د محبوب په حدیثو کې فرض یوازې په موږ نه دا وا په نورو امتو کې اهمیت یې شته قرآن کې هم په نورو کتابو کې ډېر خوندونه او مزید په دې ورځو او د شپو کې څو څو چنده حسابېږي عبادت په دې شپو کې دا مقام د مسلمان دی دا مقام د مسلمان دی د محکم د سبحان دی د محکم د سبحان دی څومره ښکلی رمضان دی کال کې یو ځل مو مهمان دی د محکم د سبحان دی د محکم د سبحان دی پېشمني کوي اجرونه هر ماښام یې اخترونه چې روژه ماتوي کله مسلمانو پر لاسونه په زارو الله ته جګړې پکې ډېر وکړئ سوالونه همدا وخت د قبلېدو دی پکې مکړئ غفلتونه درجه یې دا د فرضو پکې ډېر وکړئ نفلونه تهجد درنه هېر نشي د قرآن تلاوتونه روژه ماتې بلته ورکړئ صداقې او خیراتونه مکلف هر مسلمان دی مکلف هر مسلمان دی د محکم د سبحان دی د محکم د سبحان دی څومره ښکلی رمضان دی کال کې یو ځل مو مهمان دی د محکم د سبحان دی د محکم د سبحان دی په دې میاشت کې شیطانان زنځیرو کې سرکشانه دروازې د جهنم وي بندې دې میاشت کې هر آنه د جنت دروازې خلاصې نعمتونه د منانه ګمارلې دي په دندو الله پاک ملائکانه د جنت ډول سینګار کړي چې ورځي په مؤمنانه دا د رب عظیم احسان دی 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 څومره ښکلی رمضان دی کال کې یو ځل مو مهمان دی د محکم د سبحان دی د محکم د سبحان دی روژه در هر مسلمان په غوښتنه دائمانه اندامونه به یې واړه هم روژوي په خشانه د حرامو به ځان ساتي د غیبت او د بهتان د جمله و ګناهونو به کړي ډډه په هر آنه مخکې ټوله ګناهونه وربخي غني سبحانه نوراني وایي دا میاشته فضیلت لري بشانه دا زما لکشان بیان دی 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 څومره ښکلی رمضان دی کال کې یو ځل مو مهمان دی د محکم د سبحان دی د محکم د سبحان دی